د صحرا زمری 14مه وروستۍ برخه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. د اسلام رڼا رادیو قدرمنو معززو اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا د عز الخادم سردار محمد د صحرا د زمري د تاریخي داستان سره ستاسو شاغلو او اغلو کوربتوب کومه او هیلهمند یم چې د خپرونې تر اخري شیبو را سره مل اوسئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې د صحرا د زمري د داستان په تیره 14مه برخه کې موږ ویله چې حضرت شیخ محمد احمد مهدي د ابیض څخه خرطوم ته راغی او هغه خپل مرکز او پلازمینه وټاکله. هغه زلیخا هم خرطوم ته راوغوښتله. وروسته بیا شیخ حمدان، الیاس، جمیله او خالده ټول خرطوم ته راغلل. څرنګه چې حضرت شیخ محمد احمد مهدي د سوډان واکمن او مشر سو، نو زلیخا ملکه وګرځېده، خو د هغې لپاره د نورو ملکو په شان اسانتیاوې نه وې. هغې به د کور کارونه په خپله کول او خوراک به یې تیاروئ، سره د دې چې حضرت شیخ محمد احمد مهدي د هغې لپاره څه اسانتیاوې برابرې کړي وې، خو دومره نه وې چې هغه د ملکه ښکاره سي. نو اوس به راز قدرمنو اورېدونکو 14مه برخه به واورو. حضرت شیخ محمد احمد مهدي حکم کړی و چې د نوکرانو او خدمت کوونکو سره به د شرعي قانون سره سم برابر او مساوي سلوک کیږي. څه چې خپله اغوندي هغوی ته به یې هم اغوندي، کوم څه چې خپله خوري هغوی ته به یې هم ورکوي. د هغوی سره به په کار او کومک کې مرسته کوي. هغه و میرمنو ته حکم کړی و چې په خپل وخت لمنځونه ادا کوي. د سهار او مازدیګر د لمانځه څخه وروسته خامخا د قرآن مجید تلاوت کوي. د رمضان د میاشتې روژې نیسئ. د غریبو او بیچاره خلکو خدمت او خبر اخلي. داسې کار به کوئ لکه چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه میرمنو کوئ. زلیخا د زړه له اخلاصه په دې احکامو عمل کوئ. د سهار لمانځه څخه به وروسته د قرآن مجید تلاوت کاوه. په خرطوم کې د حکومت جوړولو څخه وروسته د حضرت شیخ محمد احمد مهدي کارونه ډیر زیات سوله. هغه به د سهار د لمانځه څخه وروسته د قرآن مجید تلاوت کاوه. بیا به یې لږ شانتي ناشته کوله او وروسته به یې دارالامارت ته تللی او د خلکو شکایتونه به یې اورېدله. لازم احکام به یې ورکول او تر غرمې پورې به یې حکومتي چارې مخ په وړاندې بیولې. د غرمې په وخت کې به خپلې ماڼۍ ته راتلی، ډوډۍ به یې خوړله او بیا به یې لږ خوب کاوه. د خوب څخه وروسته به یې د ماپښین لمونځ ادا کاوه او بیا به یې وعظ او تبلیغ کاوه. د مازدیګر لمانځه څخه وروسته یې بیا د قرآن مجید تلاوت کوئ. چې کله به اوزګار سو، د راغلو خلکو او میلمنو سره به یې لیدنه کوله. د ماښام د لمانځه څخه وروسته یې خپلو چارواکو ته احکام ورکول. د ماخوستن د لمانځه څخه وروسته یې ډوډۍ خوړله او بیا یې لږ شانتي آرام کوئ. بیا راپورته کېدی او په ښار کې ګرځېدی تر څو د خلکو د حالاتو څخه خبر سي. سبحان الله. دا به یې معلوموله چې خلک څه کوي او څوک خو به په چا ظلم او تیری نه کوي. که چیرې به په کوم ځای کې غونډه یا مجلس و، هلته به لرې غلی ودرېدی تر څو معلومه کړي چې په څه خبره خلک لګیا دي. که چیرې به اسلامي او یا بل ګټور بحث کېدی، نو لږ ځنډ به یې کوئ او بیا به مخکې تلئ. خو که بې ځایه او خراب بحث به روان و، نو د خلکو څخه به سخت خفه کېدی او هغوی به یې د داسې بې ځایه مجلسونو څخه منع کوله. په همدې خاطر خلکو بې ځایه غونډې، خبرې او مجلسونه پرېښودله او یوازې اسلامي او ګټور بحثونه رواج سول. تر نیمې شپې پورې به ګرځېدی، بیا به کور ته راتلی او ویده کېدی به. سهار به وختي د لمانځه لپاره پاڅېدی. یوه شپه چې د ګرځېدلو څخه کور ته راغی، ګوري چې زلیخا کتاب په لاس کې نیولی او هغه مطالعه کوي. زلیخا د کتاب په لوستلو کې دومره غرقه او ډوبه وه چې د حضرت شیخ محمد احمد مهدي رحمه الله د راتللو څخه هیڅ هم خبره نسوله. حضرت شیخ محمد احمد مهدي رحمه الله ورته وویله، څه لولې؟ زلیخا ورخطا او را بیداره سوله او سمه کښېنستله. د هغې د سره څخه پوړنی هم لرې سوی و او د هغې ورته پام هم نه و. نو سمدستي هغه پر سر برابر کړ. بیا یې وویل، تاسې خو زه وډار کړم. بیا حضرت شیخ محمد احمد مهدي ورڅخه وپوښتله، تا څه لوستله چې دومره پکې غرقه وې؟ زلیخا وویل، د شام فتوحات مې لوستله. حضرت شیخ محمد احمد مهدي ورڅخه وپوښتله، د کوم جنگ حالات او پیښې مطالعه کولې؟ زلیخا وویله، د یرموک د غزا حالات مې لوستله، خصوصا د حضرت خوله بنت الازور رضی الله عنها زړورتیا او قرباني مې تر سترګو راغله.
ځکه خو زه ورته بېسده او بېخوده سومه. حضرت شیخ محمد احمد مهدي ورته وویله له یوې لوري د حضرت خوله رضی الله عنها غوندې د تورزنې مېرمنې حالات ګورې او له بلې خوا په لږ اواز باندې هم ویرېږې. ستا زړه د مرغۍ په شان کوچنی دی. زلیخا وویل نه، زما زړه د مرغۍ نه بلکې د زمري په شان دی. حضرت شیخ محمد احمد مهدي په ټوکه وویله موږ ته دې خدای امان راکړي ځکه چې زمری ډېر خطرناکه وي. زلیخا ورته ویل د زمري لپاره نه بلکې د نورو لپاره خطرناکه وي. حضرت شیخ محمد احمد بیا پرې ټوکه وکړه چې ته خو اوس ملکه یې. زلیخا سمدستي ویل تاسې خو سلطان یاستئ خو زما خبره دې له یاده وتلې ده. حضرت شیخ محمد احمد مهدي وفرمایله دا څرنګه خبره ده چې زما له یاده وتلې ده. زلیخا وویل د عثمان د غنه د واده او نکاح خبره. حضرت شیخ محمد احمد مهدي وویل په اوس وخت کې عثمان د غنا په سواکن او بربر کې بوخت دی. هلته پیرنګیان غواړي نوې جګړه جوړه کړي. کله چې په خیر سره د هغه ځای څخه راخلاص سو بیا به ورته بندوبست وکړو. بیا یې په ټوکه وویله که هغه ستا ملګري او همزول یې قبوله کړي. زلیخا وویل عثمان د غنه به عذر او زارۍ کوي، داسې د زرو په شان میرمن چاته په لاس ورتلی سي. حضرت شیخ محمد احمد مهدي وویله ستا ملګری ډېره شوخه ده، حال دا چې عثمان د غنه ډېر ساده سړی دی نو د هغوی به څرنګه سره جوړه راسي. زلیخا وویل تاسې خو هم ځان ساده بولي او په همدې خاطر خلک ډاروي. په دې خبره دواړو وخندل. د جنرال ایرل وژل کېدل. ورونو لارډ ولوزلي چې کله خپل لښکر په دریو برخو وویشي، یوه برخه یې د جنرال ایرل په مشري باندې د کورې څخه د نیل د لارې خرطوم ته هم واستوله تر څو یو لښکر خامخا د جنرال ګارډن مرستې ته ځان ورسوي. نو بیا دغه لښکر هم په ډېر قراره سره د کورې څخه وخوځېدی او څه وخت وروسته د کربیکان سیمې ته ورسېدی چې هلته یې د ساحل په غاړه واړوله او په پوره آرام یې شپه تېره کړه. کله چې سهار راپورته سوله او د خوراک لپاره یې ځانونه تیار کړل نو ټول لښکر په دسترخوانونو راټول سو. پوځیانو او افسرانو خوراک پیل کاوه چې یو دم شور او زوږ سو چې مجاهدین را ورسېدل. چا په لاسونو کې خوراک نیولی او د چا په خوله کې او د چا په ستونو کې وه چې اواز پورته سو. هر یو د ډیرې ورختایي څخه هر څه پرېښودله او ځانونه یې جګړې ته تیار کړل. کله چې مجاهدین را نږدې سوله نو په جګړه یې لاس پورې کړ او داسې سخته حمله یې وکړه چې پرنګي لښکر یې ورخطا کړ. سره د دې چې جنرال ایرل ډیر هوښیار او تجربه کار قومندان و خو د هغوی ناڅاپي حمله داسې وه چې د هغه حواس یې هم ګډ وډ کړل او ټولو حواس له لاسه ورکړل. مجاهدین د لښکر منځ ته ننوتله او د پوځیانو په وژلو یې پیل وکړ. لږ ځنډ وروسته هغوی د جنرال ایرل ځای ته ورسېدله او هغه یې هم ووژئ. د جنرال په مړینه په ټول پوځ کې ګډوډي نوره هم زیاته سوه او تیښته پیل سوه. خو مجاهدینو هغوی له هرې خوا څخه راګیر کړل او لکه د ګازرو او مولیو په شان یې ټوټه ټوټه او میده میده کړل. تر غرمې پورې ټول میدان د مجاهدینو په لاس کې پرېوت او ډیر غنیمت هغوی ته په لاس ورغی. کله چې لارډ ولوزلي ته د جنرال ایرل د وژل کېدو، د جنرال ګارډن د وژل کېدو او د خرطوم د نیول کېدو خبر ورسېدی، هغه خپلو نورو دواړو لښکرو ته سمدستي حکم وکړ چې د سوډان له خاورې څخه ووځي او ځانونه خوندي کړي، داسې نه چې ټول له منځه ولاړ سي. ځکه دوی چې د چا کومک او مرستې ته روان و هغه ختم سول او خرطوم هم له لاسه ووتی. لارډ ولوزلي د سوډان څخه ووت او ځان یې قاهرې ته ورساوه تر څو د راتلونکي پروګرام لپاره د خپل حکومت چارواکو سره اړیکې ونیسي. د برطانیا کابینې د ګولډ سټون په مشرۍ فیصله وکړه چې د حضرت شیخ محمد احمد مهدي د نور پرمختګ د مخنیوي لپاره پکار ده چې د سواکن او بربر سیمې ونیول سي او د خپلو پوځیانو او جنرالانو غچ او انتقام د عثمان د غنه څخه واخلي. په همدې خاطر یې هغه لوري ته توجه او پام وګرځاوه. د څو پیرنګي جنرالانو ماتي او ناکامي. ورونو مخکې خو مو وویله چې د برطانیا کابینې فیصله وکړه چې باید د حضرت شیخ محمد احمد مهدي مخنیوی وسي او د دې لپاره د سواکن او بربر نیول او تر کنټرول لاندې راوستل ضروري ده تر څو په دې توګه وکړای سي خپله ماته او ناکامي پټه کړي. ځکه چې د دې ټولو پوځونو او لښکرو زور خو په حضرت شیخ محمد احمد مهدي باندې ونه رسېدی نو د عثمان د غنه څخه هم غچ واخلي او هم څه ځایونه لاندې کړي چې بیا په راتلونکو کې ورڅخه کار هم واخیستل سي. هغوی فیصله کړې وه چې د سواکن څخه تر بربره پورې د ریل ګاډۍ لین جوړ کړي او هم د دې په خوا کې په سنکاټ او ټوکر باندې هم ولکه ولګوي. د دې لاین د جوړولو څخه د فرنګیانو دوې موخې وې.
یوه دا چې پوځیان ته سامان په اسانه ورسیږي او بله دا چې په عامو خلکو باندې ویره او هیبت واچوي چې د برطانیه حکومت غواړي په هر صورت سوډان بیا ترلاسه کړي. د اورګاډي د لارې جوړول د پوځي مقصد لپاره دومره ورته اهمیت نه درلودی لکه څومره چې د سیاست له نظره و. لارډ ولزلي په 1885 میلادي کال د فروری میاشتې په 8 نیټه د پوځونو مرکزي قومندانۍ ته ټلګراف ورکړ چې هر څومره زر کېدای سي باید د عثمان د غنه په خلاف عملیات پیل سي. هغه دا مشوره او صلاح هم ورکړه چې په دې لښکر باید د هندوستان او استرالیا پوځونه برخه واخلي. د دې څخه وروسته د همدې کال د فروری میاشتې په 18 نیټه د سواکینه څخه تر بربره پورې د اورګاډي د لارې جوړولو قرارداد امضا سو او 3 ورځې وروسته په 20 فروری باندې د برطانیا د وزارت دفاع لخوا څخه جنرال سرجیز ګراهم د سواکین د عمومي پوځونو ستر سپهسالار او قومندان وټاکل سو او هغه ته لارښوونه وسوه چې د دې عملیاتو اصلي مقصد د عثمان د غنه د ځواکونو تس نس کول او ختمول دي. د دې کار لپاره تاسې هر ډول وسایل او لارې چارې استعمالولی سي. په دې پوځونو کې د فرنګي پوځ څخه برسیره د هندوستان پوځ هم برخه واخیستله چې قومنده یې د جنرال هیډسن په غاړه وه. څرنګه چې لاره وچه او دښتي وه نو د اوبو لپاره ورته زیات اوښان او کښتۍ برابرې سوې چې تر ساحله پورې به اوبه کښتۍ راوړي او بیا به په اوښانو لښکر ته رسول کیږي. د دې نوي لښکر د خوراک لپاره د مختلفو هیوادونو څخه شیان په بحري جهازونو کې راوړل کېدله. غوښه د اوړوسیه څخه، واښه د برطانیا، مصر او هندوستان څخه، لرګي د قبرس، مصر او هندوستان څخه برابرېدله. د دې شیانو د وړلو او رسولو لپاره 18,000 پوځیان، 3,000 اسونه، 7,000 اوښان او 8 بحري جهازونه په کار واچول سوله. ورونو د دې څخه څرګندیږي چې د برطانیا یرغلګر ځواک د سوډان د بیا نیولو لپاره څومره لویه تیاري او چمتووالی نیولی و. جنرال ګراهام په 1885 میلادي کال د مارچ میاشتې په 12 نیټه سواکین ته راورسېدی او خپل کار یې پیل کړ. دا لښکر په ډیره پراخه سیمه او علاقه کې پروت و چې هره شپه به پرې غازیانو ګولۍ ورولې او هغوی ته یې پوره زیان رساوه. د دې فرنګي لښکر شمیر ډیر زیات و چې یوازې 500 افسران او 12,000 پکې سپاره وه. د پیاده او پلي پوځ شمیر یې بې حسابه و. خو د عثمان د غنه سره یوازې 10,000 غازیان او درویشان چې هغه هم په مختلفو برخو کې ځای پر ځای سوي وه. عثمان د غنه په دې خاطر چې دښمن ته پوره زیان ورسوي او خپل غازیان هم وساتي نو په کمنډویي جګړه یې پیل وکړه. هغوی به د شپې په تیاره کې په کیمپ کې ننوتله او هلته به یې په پوځیانو او افسرانو حملې کولې او هره شپه به همدا لوبه روانه وه. د سواکین په کلا کې دومره ځای نه و چې ټول لښکر هلته ځای پر ځای کړی وای نو څه برخه د باندې پاتې وه چې په دې بهرنۍ برخې به هر شپه درویشانو بریدونه کوله. سوډانیانو به ځانونه غوړوله او بیا به یې واښه او بوټي په ځان پورې تړله او په توره شپه کې به د فرنګیانو کمپ ته په پټه ننوتله او هلته به یې داسې حالات پیش کړ چې په ټول پوځ او لښکر کې به اندېښنه پیدا سوه او ټوله شپه به هغوی له ویرې او ډاره څخه نسول ویده کېدلی. هیڅوک هم ډاډه نه وه ځکه چې غازیانو به داسې بریدونه کوله چې د چا په خیال او خاطر کې هم نه تېرېدله چې لږ خراب په سو ټولو به خیز کړل. د دې چریکي عملیاتو په سبب ټول فرنګي لښکر له ویرې او ډار سره مخامخ سو. هغوی به هسې په خراب باندې هم په زرګونو ګولۍ مصرفولې او هرې خواته به یې ډزې کولې چې غازیانو ته هیڅ زیان هم نه رسېدی. په دې توګه هغوی خپله د جګړې وسله او سامان ختموي. یوه شپه د عثمان د غنه یو باوري او تکړه قومندان چې عبدالاسد نومېدی د خپلو څو ملګرو سره د فرنګي پوځیانو کمپ ته ورغی. هغه مخکې د سواکین په بندر کې وظیفه لرله نو انګریزي یاده وه چې کله د شپې هغه کمپ ته ننوتی نو پیردارانو پرې آواز وکړ. هغه ورته ویل فرینډ یعنی دوست یمه. نو هغو اجازه ورکړه. په دې توګه هغه دننه ننوت او بیا یې ځان د وسلې ذخیرې او ډیپو ته ورساوه خو د هغه ځای پیرداران پرې راویښ سوله او جګړه پیل سوله. څرنګه چې هغوی د کمپ په منځ کې وه نو د درندې جګړې څخه وروسته ټول په شهادت ورسېدله. د ورځې هم ډیره ګرمي وه او ګرم باد د صحرا ګرمي شګې الوزولې او د فرنګیانو په مخونو او بدن به یې موږلې. هرې لوري ته د مچانو بندګېدل او د مړو څارویو بوی هوا ډیره بدبویه او خرابه کړې وه. هرې لوري ته کارغان او ټپوسان کښته پورته کېدله او ناروغیو وبایي شکل غوره کړی و. هغوی به هره ورځ خندقونه کیندله خو د شپې به ورڅخه غازیان په ډیره اسانتیا سره تېرېدله او په کمپ کې به یې په خلکو د مرګ تورې شپې راویستلې. هر شپه او هر ورځ د فرنګیانو همدا حال و ځکه چې هغوی په پردي خاوره یرغل کړی و او غوښتلی آزاد خلک خپل غلامان وګرځوي. یوه ورځ ګراهام په دې خبر سو چې مجاهدین په تمایې کې زیات او په هاشین کې نسته نو په هغه لوري حمله وکړه خو همهغه کومو غازیانو داسې ماته ورکړه چې سواکین ته یې وزغلوله.
بیا ګراهام هره ورځ په تمایي او حاشین باندې حملې کولې تر څو د شپې بریدونه او حملې ختمې سي. د دې لپاره چې د هغوی خوراکي شیان او جنګي وسایل د جګړې میدان ته نږدې وي نو فیصله یې وکړه چې په دښته کې یو نوی کمپ جوړ کړي تر څو د هغه ځای څخه د جګړې میدان ته ژر تر ژره شیان ورسوي. په 22 مارچ جنرال سرجي مکنیل ته حکم وسو چې د سواکن څخه 8 میله وړاندې په دښته کې 3 داسې کمپونه جوړ کړي چې د 2000 اوښان لپاره ځای ولري او هم پوځیان پکې ځای پر ځای سي. پوځیانو اوښان او سامانونه له ځانه سره واخیستله او 6 میله وړاندې په کمپ جوړولو پیل وکړ. هغوی د کمپ څخه لرګي راتاووله چې څوک ورڅخه راتېر نسي. کله چې کار نیمایي ته ورسېده یو دم مجاهدینو پرې برید وکړ او مکمل کمپ یې تر خپل کنټرول لاندې راویستی. ډېر پرنګیان یې ووژله او چې څه ژوندي پاتې سوله هغوی سواکن ته وتښتېدله. 2 ورځې وروسته په 24 مارچ جان مکنیل حمله وکړه او د پوره زیان ګاللو څخه وروسته بیرته په شا سو. په 2 اپریل باندې جنرال ګراهام د لوی لشکر سره د مجاهدینو په مرکز تمایي باندې برید وکړ. عثمان دغه نه خپل غازیان د مرکز څخه غرونو ته پورته کړه. کله چې ګراهام هلته ورسېدی ګوري چې هیڅوک هم نسته نو کورونو ته یې اور واچوه او بیا بیرته راوګرځېدی. دا یې زړه ونه کړ چې په غازیانو پسې غرونو او غونډیو ته پورته سي. کله چې بیرته را روان سو نو مجاهدینو ورته لاره نیولې او بې شمېره یې ورڅخه ووژله او پاتې لښکر سواکن ته ورسېدی. په 11 او 20 اپریل یو ځل بیا پرنګي لښکرې د غازیانو پسې د تمایي او حاشین په لوري وخوځېدلې خو پرته د څو څارویو او وزو څخه نور څه په لاس ور نغلله او بیرته ناهیلي راستانه سوله. د بلې خوا عثمان د غنا د تلګراف ټولې ستنې ختمې کړې او د اورګاډي لاره او خط یې له منځه یووړ او هم یې هره شپه د ګراهام په لښکر باندې بریدونه کوله. څرنګه چې ګرمي زیاته وه نو زیات کار نسو کېدلی خو بیا هم غازیانو د ګراهام لښکر ته دومره زیانونه او تاوان ورساوه چې د برطانیا حکومت د هغوی د بیرته تللو فیصله وکړه. ځکه په دې لښکر باندې تر دې وخته پورې 2 کروړه پونډ مصرف سوی و. هغوی د دومره لوی لشکر لویو تکړه جنرالانو او غټ مصرف په کولو ونسوه کولی چې د سواکن او بربر ترمنځ لاره خلاصه کړي. نه یې عثمان دغه نه ته څه تاوان ورسولی سو او نه یې هلته ځان ته چواڼۍ او عسکري قشیلې جوړې کړې بلکې هر څه یې سره د ډیرو زیانونو شاته پرېښودله او خړې سترګې بیرته ولاړل. د مې په میاشته کې د جنرال ګراهام پر ځای د هندوستاني پوځونو قومندان جنرال هډسن وټاکل سو چې په دې وخت کې پرنګي مصري او هندوستاني پوځیان په سواکن کې پاته وه او هلته یې جګړه کوله. په سواکن باندې غازیانو پرله پسې بریدونه او حملې کولې چې د پرنګیانو خوبونه یې تښتولي وه. بالاخره د برطانیا حکومت فیصله وکړه چې خپل ټول پوځ او لښکر د سوډان څخه وباسي او خپلو قمندانانو ته حکم وکړ چې د اورګاډي د لارې او خط جوړولو ټول سامان برطانیا ته راوړي او د سوډان څخه لاس پرېمنځي. د لوی خدای جل جلاله په مرسته د حضرت شیخ محمد احمد اعلی قیادت او د مجاهدو مسلمانانو په قربانۍ سره د نړۍ ستر زبرځواک پرنګي داسې ماته وخوړله چې د نړۍ هیڅ اوسېدونکی تصور هم نسو کولی. ورونو دا جګړه داسې وه لکه چې میږي د پیل سره جنګ کوي او بیا پرې غالب او فاتح هم سي. د دې څخه دا څرګندیږي چې معنویت او روحانیت او تقوا د بری او کامیابی اصل جوهر دی. مادیت او وسایل د روحانیت څخه خالی وي که یو لوری په معنوي وسله سنبال او بل لوری په مادي وسایلو نو روحاني او معنوي لوری به پرې خامخا د الله جل جلاله په مرسته کامیابه کیږي. لکه چې د تاریخ په اوږدو کې د دې ډیر زیات مثالونه سته او د اسلام تاریخ د دې ګواهي ورکوي. یوازې او یوازې همت پکار دی. په غلامۍ او نوکرۍ باندې راضي او قانع کېدل د انسان خوی او عادت نه دی بلکې غلام انسان نسی پوهېدلی ځکه ورته ازادي او خپلواکي څه مفهوم او اهمیت نه لري. د خپلواکۍ جشن او خوشحالي کله چې د پرنګي زبرځواک یرغلګر پوځونه ناکام او نامراده له سوډان څخه ووتله نو د حضرت شیخ محمد احمد مهدي رحمه الله نوم او شهرت په ټوله نړۍ کې خپور سو ځکه چې یو فقیر او درویش انسان د نړۍ لوی زبرځواک ته غاښ ماتونکې ماته ورکړه. د نړۍ مشران او باچیان په دې حیران وه چې په خاورو کې کښېنستونکی غریب او بیچاره په څه توګه د خپلو پیروانو او مریدانو په زړونو کې دومره قوي جذبه او ولوله را پیدا کړه چې هغوی تورې او نیزې په لاس کې واخیستلې او د ټوپکو او توپونو مقابلې ته ووتله او هغوی یې د سوډان څخه ویستلو ته مجبوره کړله. ورونو په رښتیا سره چې حضرت شیخ محمد احمد مهدي نړیوال ته درس او سبق ورکړ چې غلامي او نوکري تر ټولو بد او د بې عزتۍ نوم دی. انسان آزاد پیدا سوی دی او هغه د آزاد اوسېدلو حق لري. د ازادۍ اخیستلو ګټلو او ساتلو لپاره قربانۍ او ایثار ته اړتیا ده
او د دې لپاره جذبه، جوش او ولوله پیدا کول ضروري ده. د هغې لپاره ټوپکو، توپونو او پوځونو ته اړتیا نسته. هغه کسان چې په خپلو سرونو او ځانونو لوبې کوي، هغوی د نړۍ په خلکو خپل نوم او خپل نشان منلی سي. بې غیرتو، بې همتو او غلام صفته خلکو ته په دنیا کې د ژوند حق نسته. د ازادۍ اخیستلو لپاره د بل چا مرستې او کومک ته سترګې نیول او د مادي ځواک پیدا کول بې عقلي او حماقت دی. که د پوره جذبې، جوش او ولولې سره خپل سرونه او ځانونه په لاس کې ونیولی سي، بیا په هر صورت کامیابي د هغوی قدمونه ښکلوي، چې د اندلس تاریخ یې ډېره ښه بیلګه ده. خیر، د حضرت شیخ محمد احمد مهدي د پرنګیانو سره دښمني په دې وه چې د هغوی خاوره یې نیولې او خلک یې غلام کړي وه. کله چې هغوی خاوره ورته پرېښودله، نو جګړه یې هم ورسره ورکه سوله. کوم مسلمان چې په سوډان کې د پرنګیانو غلامي، نوکري او پلوي کړې وه، هغوی د خپلواکۍ څخه وروسته دې ته وهڅول سوله چې خپل ایمان او اسلام له سره تازه کړي، ځکه چې هغوی د پرنګیانو په دوستۍ او پلوۍ کې ایمان له لاسه ورکړی و. هغوی په دې واداره کړل سوي وه چې له سر ایمان نوی والی وکړي او یو ځل بیا د خپل رب او خالق سره وعده او تړون وکړي چې زه به ستا بنده او غلام یم او د بل چا نوکري او غلامي نه منم. یو ځل حضرت شیخ محمد احمد زلیخا سره ناستو او ویې ویله: د الله جل جلاله شکر دی چې موږ ته د آزاد او خپلواک د سوډان په شان هیواد راکړ او هم یې د خپلې خوښې سره سم ځمکني حر را نصیب کړه. زلیخا ویل: تاسې خو په خوب کې بله پیغله لیدلې وه، هغه څرنګه سوه؟ حضرت شیخ محمد احمد مهدي وویل: رښتیا هم ما یو ځلې په خوب کې یوه پیغله ولیدله چې د هغې سره یو ښکلی او ښایسته سپین ژری هم و. هغه راته وویله: د دې پیغلې سره ستا نکاح کول ډېر بختور دی او دا ډیره بختوره میرمن ده. کله چې په لومړي ځل ما تاسې ولیدلاست، نو ستاسې چهره او شکل د هغې خوب لیدلې پیغلې سره بلکل یو شانتي و. ځکه خو ما ستاسې د لیدلو څخه وروسته ستاسې لپاره د نکاح پیغام ورکړ او زما یقین هم دا و چې د خوب پیغله همدا ده. زلیخا حضرت شیخ محمد احمد مهدي ته وویله: که هغه خوب ما ته مکمل بیان کړی نو ډیره به ښه وي. حضرت شیخ محمد احمد مهدي وویله: یو ځلې ما په نوري غار کې د ماخوستن لمونځ ادا کړ، بیا وروسته ویده سولم. خوب ګورم چې په اوښ باندې سپور په یوه دښته کې روان یم. ډېره ګرمي ده او ګرم باد هم چلیږي. یو دم توپان راغی. زه د یوې قافلې خیمو ته ورسېدلم. ګورم چې یوه پیغله د خیمې په خوله کې ډېره غمجنه ناسته ده. ما هغې ته ډاډ ورکړ چې غم مه کوه، او بیا توپان خیمې والوځولې او ګډوډي راغله. هغه صحنه ختم سوه. بل ځای راغی. د دریاب غاړه وه، شنه بوټي او ښکلي ګلان وه. یوه پیغله دریاب ته ګوري، خو یو ځل یې ما ته مخ راواړوه. ګورم چې همهغه د خیمې پیغله وه او دلته ګرځي. په دې وخت کې یو سپین ژری مخور سړی را پیدا سي. هغه راته وایي چې دا پیغله ستا خوښه سوې، د همدې سره نکاح او واده وکړه. د دې په واده به تا ته باچایي او حکومت په نصیب سي. زه چې کله را بیداره سوم، نو دا مې هسې یو خوب وګڼئ، ځکه ما فکر کاوه چې په داسې غریبۍ او غار کې اوسېدل او بیا د حکومت واګې لاس ته راتلل ډېره لرې خبره ده. کله چې ما د مقاومت تحریک پیل کړ، نو یقین مې راغی چې کیدای سي همهغه د خوب پیغله را په نصیب سي. ځکه نو ما د نکاح کولو څخه انکار وکړ تر څو چې همهغه نه وي پیدا سوې. زه د بل چا سره واده نه کوم. کله مې چې لومړی ځل ستاسې سره لیدل وسوله، نو ستاسې چهره او شکل د هغې سره یو شانتي و. نو ځکه ما ستاسې د نکاح لپاره پیغام ورکړ. خو کله چې تاسې په لومړي ځل انکار وکړ، نو زه ډېر خفه سوم، خو په دې ډاډه وم چې د خوب پیغله به خامخا زما په نصیب کیږي. اوس د الله جل جلاله شکر دی چې هم یې حکومت راکړ او هم یې هماغه حره. زلیخا ویل: زما د پخوانۍ پوښتنې ځواب دې رانه کړ. حضرت شیخ محمد احمد مهدي وویله: عثمان دغه نه راځي. کله چې هغه راورسیږي، دا معامله به هم حل سي. بله ورځ په ټول خرطوم کې اوازه سوله چې عثمان دغه نه را روان دی. نو حضرت شیخ محمد احمد مهدي د هغه د هرکلي لپاره حکم وکړ او ټول ښار د دې ستر او قهرمان مجاهد قمندان لپاره پاک او صفا سو. عثمان دغه نه د خپلو ویاړلو غازیانو سره د خرطوم ښار ته راغی. نو د حکومت لوړ رتبه چارواکو د هغه د هرکلي لپاره د هغه مخې ته ورغلله، ځکه چې عثمان دغه نه په دې ټولو کلونو کې دا ډول سرښندنې او فتوحات وکړله چې د اسلام تاریخ به تل په هغه ویاړي. عثمان دغه نه یو د هغو غازیانو او قهرمانانو څخه و چې د تاریخ په پاڼو کې نوم په زرینو ټکو لیکل سوی دی. ټول چارواکي د خلیفه عبدالله التعاشي په مشرۍ باندې د عثمان دغه نه هرکلي ته ورغلله او بیا یې ښار ته د راننوتلو نیټه وټاکله تر څو د هغه دروند او تود هرکلی وسي. کله چې عثمان دغه نه د خرطوم ښار ته ننوتی، نو د زلیخا سره جمیله او خالده هم ناستې وې.
زلیخا په جمیلې باندې ټوکه وکړه چې اوس خو شکر وکړه چې درویش دې راغی. خالدې وخندل او ویې ویله ته خبره نه یې چې هغې د هر لمانځه څخه وروسته د هغه د روغتیا او ژوند لپاره دعاګانې کولې. یوه ورځ زه د هغې کوټې ته ورغلم، ګورم چې په لمانځه ولاړه ده، خو لمونځ یې ډېر زیات اوږد کړ. ما وویله چې جمیله څه کوي، خو وروسته پوه شولم چې هغه د شکرانې لمونځ ادا کوي. زلیخا ویل موږ هم په دې اعتراف کوو چې عثمان د غنا د اسلامي امت یو ستر اتل او قهرمان انسان دی. خالد وویل زه په دې اندېښنه کې یم چې هغه د دې فتوحاتو څخه وروسته د جمیلې څخه مخ وانړوي. زلیخا ویل نه، هیڅ غم مه کوه، هغه به ورته عذر او زارۍ وکړي، په پښو کې به ورته ولویږي، ورته وبه ژاړي، د ښځې په ژړا کې ډېر اثر وي، نو هغه به یې قبوله کړي. جمیلې ورته ویل د خپلې تجربې خبره کوي، ته چې هم کله څه غواړې نو خامخا به حضرت شیخ محمد احمد مهدي ته ژاړې. په همدې وخت کې د توپونو ډزې وسولې. هغوی وویل د توپونو د ډزو څخه معلومیږي چې عثمان د غنا ښار ته ننوتی. زلیخا ویل د جمیلې صحرې ته ګورئ چې څومره ځلېدونکې ښکاري. جمیلې د شرم او حیا څخه سر کښته کړ او دواړو ته په غوسه سوله. بیا یې خالدې ته وویل ولې په غوسه کېږې، ځه ورسه او د هرکلي مراسم په خپله وګوره چې زړه دې صبر سي. زلیخا وخندل او بیا یې وویله زه هغې ته هیڅ وخت د وتلو اجازه نه ورکوم، داسې نه چې څوک یې په هوا والوځوي. خالد یې ویل داسې هیڅکله هم نسي کېدی، اوس خو څه د مصري حکومت وخت نه دی چې خلک میرمنې په هوا الوځوي، اوس خو درویشي حکومت دی، هیڅوک هم د دې جرأت نسي کولی. خالد یې ویل راځئ چې بلخانې ته پورته سو او د باندې د عثمان د غنا د راتلو صحنه وګورو. جمیلې ته هم وار ورغی. هغې ورته وویله عثمان د غنا یادوي، خو اصلا ته غواړې چې عبدالله التعاشي وګورې او د هغه دیدن وکړې. خالد ویل زما در باندې بلا، که ځې که نه ځې، زه ستا لپاره وایم چې دا ډېره موده دې نه دی لیدلی. په دې وخت کې عثمان د غنا د ماڼۍ د دیوال خواته راورسېدی چې خپله وسله یې په غاړه وه. تر شا یې لومړی خلیفه عبدالله التعاشي را روان و او تر شا څلور سپاره درویشان په منظم ډول را روان وه. زلیخا ویل د دوی تلل او حرکت د فاتحانو په شان دي، زه په دې ویرېږم چې هغوی به په بله نیشه کې وي او زموږ خواره جمیله به همداسې پاته سي. زلیخا بیا وخندل او ویې ویله جمیلې هیڅ غم مه کوه، ستا غوندې شاپیري هر چاته په ډېرو خوارویو هم په لاس نه ورځي، هغه به تا ته عذر او زارۍ کوي. جمیلې په شرمېدلو سترګو ویل ښه ملکې صاحبې، په دې ورځې د ټولو ورځو په خلاف حضرت شیخ محمد احمد مهدي د ماښام د لمانځه څخه وروسته خپل کور ته راغی او د زلیخا سره کښېنستی. بیا یې زلیخا ته وویله هغه د ستا هیله هم پوره سوله او عثمان د غنه راغی، ما د هغه سره خبره خلاصه کړې، سبا زه خپله د جمیلې پلار زبیر ته پیغام ورکوم. زلیخا د حضرت شیخ محمد احمد څخه مننه وکړه، خو بیا یې ورته وویله زه یوه بله خبره هم کول غواړم، هغه دا چې که د عبدالله التعاشي نکاح د الیاس پاشا د لور خالدې سره وسي ستا څرنګه خوښه ده. حضرت شیخ محمد احمد په خندا سو او بیا یې وویله تا د نکاح کولو قرارداد کړی دی او که د خلکو د ودونو مسؤلیت در په غاړه سوی دی چې یو په بل پسې نوي پلانونه وړاندې کوي. زلیخا ورته ویل څرنګه زما وړاندیز دې خوښ سو که نه؟ حضرت شیخ محمد احمد مهدي وویله ډېره ښه ده ملکې صاحبې. څو ورځې وروسته د جمیلې نکاح د عثمان د غنه سره او د خالدې نکاح د عبدالله التعاشي سره وسوله. د دې څخه وروسته په ښار کې د خپلواکۍ او ازادۍ جشن او خوشحالي ولمانځل سوله او د شکرانې لمنځونه ادا سوله. ورونو دا و د حضرت شیخ محمد احمد مهدي سوډاني رحمه الله د ژوند رښتینی تاریخ او داستان چې د نړۍ خلک او پرنګیان هغه د مهدي سوډاني په نامه سره یادوي، خو خپله حضرت شیخ محمد احمد هیڅکله هم د مهدیتوب دعوه نه ده کړې، بلکې هغه د خپل وخت با علم عالم او یو لوی لارښود او د ازادۍ اتل او قهرمان و او د تصوف سړی و. په ډېر لږ وخت کې خپل هیواد د پرنګیانو د ناولو لاسونو او وجودونو څخه پاک کړ او یو آزاد اسلامي نظام په سوډان کې راوستی چې تر اوسه هم د الله جل جلاله په مرسته په سوډان کې اسلامي نظام سته دی او مسلمانانو ته د ویاړ او افتخار سبب دی. قدرمنو اوریدونکو نه غواړم چې نور پر دغه کتاب باندې تبصره وکړم، ځکه د دغه کتاب هره پاڼه هره صفحه د عبرتونو او درسونو څخه ډکه وه. دا چې د صحرا زمری د ازادۍ اتل نن وروستۍ برخه ده، نو ښه ګڼمه چې د کتاب لیکوال د کتاب ژباړن تاسو ته معرفي کړم. د صحرا زمری د ازادۍ اتل د دغه کتاب لیکوال صادق حسین صدیقی صاحب دی چې مخکې دغه کتاب په اردو ژبه باندې لیکل سوی و، خو محترم او معزز ورور د پښتو ژبې خدمت کوونکی عبدالواسع صابر صاحب دغه کتاب خپل په پښتو ژبه باندې او په ښکلو الفاظو باندې و پښتنو مسلمانانو ته راژباړلی دی.
چې محترم عبدالواسع صابر ډیر داسې آثار او کتابونه راژباړلي دي چې د هغو د جملې څخه یو هغه د مسلمانانو د ضمیر ویښونکی کتاب چې د ایمان پلورونکي په نامه باندې دی چې په 3 جلده کې دی، او بل هغه کتاب چې یو بل بت ماتونکی چې په 2 جلده کې دی، او بل د قبقاز زمری د امام شمویل رحمه الله کتاب چې هغه هم عبدالواسع صابر صاحب راژباړلی دی، او ترڅنګ نور هم ډیر تاریخي کتابونه راژباړلي دي او په خپل خوندور قلم باندې خپل هم ډیر کتابونه لیکلي دي. ښه ده چې دلته د تاریخ یادونه هم وسي. 1404 هجري شمسي کال د جدي د میاشتې 20 نیټه او همدارنګه 1440 هجري قمري د رجب د میاشتې 21 نیټه او همدارنګه 2016 میلادي کال د جنوري میاشتې 10 نیټه او د شنبې په ورځ باندې دغه تاریخي عبرتي حماسي داستان پای ته ورسېدی. نور مو پر رب جل جلاله سپارمه، وما علینا الا البلاغ المبین.